یوه زنانه راغله بله ورځ چې راله مولوي صاحب ستا سره ملاقات کول غواړم. هغه مولوي صاحب پنجابی وه چې مولوي صاحب زما خاوند 1 کال کېږي چا پورته کړی دی زیارت ته سره روان بویه دی د ځان سره 1 کال کېږي. نو بیا یو هفته قدر لا ټلیفون ملفون ورسره کېدی بیا هفته بعد ټلیفون راوکول هغه مړ شو. اوس یې استخاره راله راوکړه زړه مې نه پلي چې دی به مړ وي. بویه دی دا کوچنی ماشوم بچی امور سره اوس څه چم وکړم زه فوجي یم زه جج یم زه قاضي یم زه د دروغو وزیر د دروغ زنان نه دي وزیران زه هغه یم د سکرټریټ هغه پلرونه د ځانو جوړ کړي دي زه ماجت ملا څه حیثیت لري در سره یو دا خبره ده نوراني ماجت یې لري صحیح ده نوراني ماجت یې لري. نو زه څه درته وایم خورې پر ملایانو پر پیرانو مه ګرځه زر زر روپۍ به درڅه واخلې وایي زه د استخارې لمونځ درلره کوم. یو وخت یو سړی راغلی و دی نه دی کوږ وړ شی ولو نو د یوه خاندان بل خاندان ته د غوښت چې زه نکاح ورسره وکړم. دی پښتنو کې واده غوښت دی پښتون نه و. نو ورته به زما دپاره استخاره وکړې ما چې سوچ وکړې استخاره خو به کوې ما صحیح سبا په دا سبا چې رالی نو بیا مې پر هغه ځای زه ناست وم مولوي صاحب استخاره څنګه شوه ما هلته به داسې وکړې ما په ویښه ستا استخاره وکړه ستی خو عقلونه داسې دی پخوا د ښځې عقل په بند کې سیغ د راغله تباه ما ورته ما خو نو په ویښه ستا دپاره استخاره وکړه ښه څنګه څو ما هلته په خپل خاندان کې وغواړې په خپل خاندان کې مې وغواړې د یو ډېر غټ خاندان ته مرکه جوړه کړې ستا مخ وګوره ستا جوله وګوره ستا خبرې وګوره او هغه وګوره ما هلته مې مهرباني وکړې چیش به وکړې ولا که ستا دپاره زه اودس کولی شم پر رستاړه پرېوتلی شم بیا به خدای پاکه په ما یې په خوب هېڅ خوب وم نشته خوب وم نشته درواغ به نه سره جوړو ماله هغه به دی ولاړ. نو دې زنانې م راته ویل ته زما دپاره استخاره وه کمال خورې هېڅ شو نه درته وایم د الله رسول نه سړی رالی ول زما زوی ظالمانو را ثبوت دی بیا د الله رسول ورته وکړ ته او ستا کور والا دي لا حول ولا قوت الا بالله ډېر وایي بس لا حول ولا قوت الا بالله ډېر وایي ډېر. بیا الله پاک هغه راوستی هغه بچی رالی جوړ روغ رالی سره ده هغه چې ظالمانو کم مال و هغه یې لا راوړی مال دغه تورې وایه بس په دې کې د الله رسول فرمایي زه هېڅ نه درته وایم که ژوندی و الله بې راولي که نه و الله دې جنت ور نصیب کړي زه څه چم وکړم تی ماته صبر خلاص